अल्हम्दुलिल्लाह المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص والسمات والصلاة على نبيه المؤيد بساطع الجديد وواضح بيناته وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وهماته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك وعليك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. इंतहाई वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम और मसलक अहले सुन्नत वल जमात सर ताल्लुक़ लरونکو دغه علاقې ډیرو غیرتمندو په دین منو مسلمانانو زموږ استاد ستلانه تقریر او پروګرام چې قرآن مجید د ختم پروګرام دی سوما شمانو د الله رب العالمین مقدس کتاب ته خپل سینو کې ځای ورکړل دی درب دغه عظیم شان کتاب په خپل سینو کې محفوظ کړل دی. محترم دغه پروګرامات دغه ماشومانو د وی د والدینو د تسلی لپاره او نور مسلمانانو تر ترغیب ورکولو لپاره منعقد کیږي. محترم طالب العلم دغه ماشوم چې نن کوم ته د ساری فضیلت په سر کیږي کم ته چې پګړۍ بنن په سر ولې کیږي د الله رب العالمین دغه مقدس کتاب په خپل سینې کې محفوظ کړل دی. محترم د الله رب العالمین په نسبت باندې د دې ډېر لوی مرتبه ده. د الله رب العالمین په نسبت باندې د دې ډېر لوی حیثیت ده. د الله په دربار کې د دې ډېر اوچته مرتبه ده. دا خلک دي محترم چې نن کزمکه نن کې د دنیا دغه نظام ګوري شپه راځي ورځ راځي یخني ګرمي راځي د نور سپوږمۍ ستورو دغه نظام چلیږي. محترم دغه کائنات الله رب العالمین د دې د وجه نه آباد ساتلی دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا تقوم الساعه قیامت به تر هغه وخته پورې نه قایمیږي کله پورې چې په ځمکه کې یو الله الله ویونکی باقي وي. د الله الله ویونکو نو محترم دغه خلق مراد دي چې سبا دیګا تر قال الله قال الرسول نغمه د چا په جبو باندې جاری دي. سبا دیګا تر قال الله قال الرسول دغه وردونه د چا په جبو او خلو باندې جاری دي. رب العالمین د دیو د وجنه د کائنات نظام آباد ساتل دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي درې کسان هغه دي چې راوي د وجنه الله رب العالمین پورا علاقه ولو تر عذاب نه امان ورکړي. یو هغه چې د الله په لار کې جنگي د دشمن ګولو ته خپل سینې نیولې ده مخامخ ورنه دشمن دی ګولۍ ور باندې ورېږي د محترم د دشمن د ګولو په هغه باران کې د الله رب العالمین نامه په خپل ژبه باندې راولي. الله رب العالمین ته دغه ناره دومره خوښه ده رب العالمین ته په دغه وخت کې د په ژبه او خوله باندې چې د الله رب العالمین نامه راځي دغه نغمه دغه ناره رب العالمین ته دومره خوښه ده چې د دغه وجې نه الله پوره علاقې ولو تر عذاب نه امان ورکوي. دویم نمبر محترم هغه حاجي چې د حج یا عمرې ته تللی دی محترم اگر خپل بدن نه خپل لباس لرې کړی دی 2 څادرونه اغوستی دی خپې بله خپې سر تور سر د عشقو د محبت یوه مظاهره کوي خپل رب ته ور روان دی. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي د دغه حاجي په ژبه باندې د لبیک لبیک کومې ترانې راځي د لبیک لبیک کومې نغمې راځي د لبیک لبیک کوم اوازونه راځي. الله رب العالمین ته دا دومره خوښ دی چې د دې د وجې نه الله رب العالمین پوره علاقې ولو تر عذاب نه نجات ورکوي. دریم نمبر محترم ستا هغه بچی چې هغه مدرسه کې دی هغه جومات ته راځي سبا بېګا ته د
الله نامه په جبه باندې اخلي سبا بیګا تر قال الله قال الرسول دغه نظمې دغه په جبه باندې شروع دي دغه په جبه باندې جاری دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه نارې او دغه نغمې دغه اوازونه دغه ترانې رب العالمین ته دومره خوښې دي رب العالمین ته دومره محبوب دي چې نبی الله رب العالمین د دیو د وجې نه پوره علاقې تر عذاب نه امان ورکوي. محترم مونږ د هغې مستحق ګرځېدلي یو مخ د ځمکه هم د ګناهونو نه ډکه کړې ده نن د الله حکم نافرماني ده چې په مخ د ځمکه باندې نه کېږي بیا محترمو د دې باوجود که عذاب نه راځي د هغې لپاره وجوهات دغه دي د هغې لپاره اسباب سب دغه دي. محترمو د دغه خلکو د وجې نه الله هغه عذاب نه مونږ ته امان راکړی دی. همدغه خلک دي محترمو د دیو په باره کې د الله پیغمبر فرمایي د قیامت په ورځ به یو شهید او یو عالم په پل د صراط باندې تېرېږي دغه شهید ته به نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي حکم وشي زه جنت ته داخل شه هغه شهید د یو طرف ته کوم شهید چې د خپل سینې په ینې سره د اسلام د ګلشن ابیاري کړې وه یو طرف ته هغه شهید دی چې خپله بیبي کونډه پرېښې وه خو د الله دین یې ښکته کېدو ته نه و پرېښی یو طرف ته هغه شهید دی چې هغه خپلې بچي یتیمان پرېښي خو د رب دین یې ښکته کېدو ته نه و پرېښی. نبي علیه صلات وسلام فرمایي دغه شهید ته حکم کېږي زه جنت ته داخل شه دغه عالم ته حکم کېږي بنده ودرېږه نن ورځ تا ته موږ یو اعزاز درکوو الله څه اعزاز دی او بنده نن ورځ ودرېږه د تا له خاندان هغه خلک چې د هغوی لپاره د جهنم فیصله شوې ده هغه په حالت د ایمان کېره دنیا نه راغلی دی نن د هغوی لپاره د جهنم فیصله شوې ده د ګناه د خیرې د وجې نه هغوی جهنم ته روان دي بنده نن ورځ ودرېږه د هغه خلکو سفارش وکړه هغه ځان سره جنت ته بوځه یا جنت ته لاړ شه. کله به دنیا کې غور کړی لاسو کې د کله پولیسو اټکړی اچولی ته جیل ته روان کړی عدالت ته دې پیش کړي عدالت په تا باندې فیصله وکړي چلو 20 کال قید شو 50 کال قید شو 30 کال قید او جیل ورباندې وختو موی کله بیا تا جیل ته روان کړي یا جیل ته تللی د جیل له تورو تمبو شاته ژوند تېری روزانه درته ریمانډ ملاویږي مشکل سره مخامخ یې په دغه وخت کې ستاسو دوست درشي د تاسو ملګری درشي د تا سفارش وکړي د لاس نه دې اټکړی لرې کړي د جیل او د زندان د ټولو تمبو نه دې بهر کړي خپل کور ته دې واپس راولي په ایمان یې ووایه احسان به منو که نه به منو شکریه به ادا کوو که نه به ادا کوو. محترمو دا د دنیا جیل نه دی دا ستا کوم بچی چې نن ورته د سار په سر دی دا بچی دا د آخرت د قیدخانې نه د تا سفارش کوي جنت ته دې راولي. د دنیا د قید خبره نه کومه د دنیا قید نه کم از کم په مرګ سره خلاصېدی شي د دنیا د قید تکلیفونو د دې انتها کم از کم په مرګ سره راتلی شي د دنیا د قید د مشکلاتو نه کم از کم په مرګ سره خلاصېدی شي خو دی د جهنم هغه قیدخانې ته روان دی د کومې قیدخانې په باره کې چې د الله پیغمبر فرمایي دغه قیدخانې نه په مرګ سره نشي خلاصېدی د دغه تکلیفونو عذابونو نه په مرګ سره نشي خلاصېدی الله پیغمبر فرمایي مرګ به د ګډ په شکل کې راوستی شي هغه به ذبح کړی شي مرګ ته به مرګ راشي اعلان به وشي نن ورځ مرګ ته مرګ راغی خو د جهنمیانو جنتیانو دپاره مرګ نشته دی دغه قیدخانې ته روان دی د کومې قیدخانې د اور او د عذاب د هغې د تکلیف چې دی تصور نه شو کولی دغه قیدخانې ته روان دی د کومې قیدخانې په باره کې چې الله پیغمبر فرمایي د دغه قیدخانې اور هغه د دنیا د اور نه اویا درجې زیات دی د کومې قیدخانې په باره کې چې الله پیغمبر فرمایي د دغه د مسلم شریف حدیث دی نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي د دغه قیدخانې یو لړم د دنیا د یو بختي د دنیا د یو کچر برابر دی د کومې قیدخانې په باره کې چې الله پیغمبر فرمایي د دغه قیدخانې یو مار هغه د دنیا د یو بختي اخ برابر دی د کومې قیدخانې په باره کې چې الله پیغمبر فرمایي د دې قیدخانې اور د دنیا د اور نه اویا درجې زیات دی. محترم زه هغه قیدخانې خبره کوم نعرہ
زمن ډېر قابل قدر مجاهد ختم نبوت خطیب اسلام حضرت مولانا قاری اکرام الحق صاحب دامت برکاتو منادیه راورسېدو انشاءالله تفصیلي بیان او خطاب به تاسو ته هغوی کوي زه محترم خپله خبره مې شروع کړې وه انشاءالله کوشش کوم هغه مختصر کوم خبره ځای ته انشاءالله العزیز رسوم د تاسو توجه به غواړم مارس کوم محترمو زه د هغه قیدخانې خبره کوم د کم قیدخانې په باره کې چې د الله پیغمبر فرمایي جهنم الله رب العالمین ته فریاد وکړو یا الله زه دومره زما دیوالونو زه دومره ګرم شوم چې زما دیوالونو د زیات ګرموالي د وجې نه یو بل وخاړه رب العالمین ورته اجازت وکړو کال کې یو ساعته اخلا زمهریر د جهنم بلې طبقې رب ته ژړا وکړه رب ته فریاد وکړو یا الله زه دومره ګرم شوم زما دیوالونو د زیات زه دومره یخ شوم د زیات یخوالي د وجې نه زما دیوالونو یو بل وخاړه رب ورته اجازت ورکړو چلو کال کې یو ساعته اخلا محترمو اگر سا واخلی دنیا کې د ګرمایش موسم راشي دغه سا واخلی دنیا کې د یخنۍ موسم راشي کله به تا غور کړی کله به سوچ کړی دغه یو نور د ټول عمر راخېږي وړي کې هم دغه نور دی جمع کې هم دغه نور دی د ده په شواګانو حرارت کې تیزوالی ولې راځي ګرموالی پکې ولې راځي یخني پکې ولې راځي کمی پکې ولې راځي محترمو د نبي علیه الصلاة والسلام حدیث دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي هغه یو سا واخلي اگر دنیا کې ګرمي راشي هغه یو سا واخلي دنیا کې یخني راشي او هغه یو سا موتا ته پوره نه رسېږي چې هغه یو سا پوره راورسېده دنیا پر ګرمایش د وجې نه تباه شي هغه یو سا که پوره راورسېده دنیا پر یخوالي د لاسه هلاکه شي هغه یو سا نور ځان ته راکاږي هغه یو سا نور ځان ته راکېنځ کې نور کې ګرموالی راشي هغه سا چې واخلي نور ځان ته راکېنځ کې دغه په شواګانو کې یخوالی راشي دنیا کې د هغې مطابق ګرمي راځي د هغې مطابق یخني راشي په ایمان مې وویل کم شواګانې د کم جهنم یو سا نه خیمه د هغه یوې سا اثرات خیمه ما ورته نن هغه اثرات نشو برداشت کولی په ایمان مې وویل جهنم به برداشت کړو زه د هغه قیدخانې خبره کوم د کم قیدخانې په باره کې د الله پیغمبر فرمایي یو جهنمی به دې کې دومره وژاړي د سترګو نه به دومره اوښکې لاړې شي د سترګو نه به دومره اوښکې لاړې شي نبي علیه صلات وسلام فرمایي د یو جهنمي قد دا به شپېته ګزۍ په جهنم کې څو ګزه به وي شپېته به توجه ساتئ محترمو یو طبقه زمونږ علاقو کې راغله ما ته وایي دا قسمه روایات دي کتلې دي ما ورته ویل الحمدلله د نظر نه مې تېرې شوي دي ما ته وایي تاسو چې وایئ که په دغه قبر کې عذاب او ثواب دی دغه دنیا والا جسم په عذاب او ثواب کې شریک دی ما ته وایي دا راته ووایه چې جهنم کې چې به ورته دغه جسم بدل شي جهنم کې به ورته بل جسم ورکړی شي ما ته وایي جسم مثالې باندې اعتراض دلته کې هلته به د هغې څه جواب کې توجه سره پیژنې هغه طبقه کې نه پیژنې توحید او سنت په نوم چې قوم ته دوکه ورکوي ما ورته وایي د پنجپیرې په نوم سره پیژنو ما ورته وایي د مماتي په نوم سره پیژنو ما ورته وایي محترمو هغه د معتزلې په نوم سره پیژنو هغه د معتزلو نوې ایډیشن چې په دې وخت کې امت ته قرآن او سنت په نوم د توحید او سنت په نوم باندې دوکه ورکوي چونکې خپله عقیدې دا ده په دې قبر کې عذاب او ثواب نشته عقیدې سره په دې قبر کې عذاب او ثواب ما سره خپل طالبه یو ملګری زما سره یو کال سبقونه په یو ډیسک باندې پاتې وو چونکې خپله باندې د پنجپیریانو خلاف و ذهن خو چې کله یو کال لاړو 40 دن میډل پنجپیر هلته 40 دن کې شیخ القرآن جوړ شو لیبل ورباندې د شیخ القرآن ولګېدو خلاصه لفظي ترجمې دې زده کړه د هغه ځای نه چې واپس راغی هغه په خپل عقل پسې روان کړو قسم په رب د کعبې باندې مسجد کې ناست یم ما سره لایبرري کې ملاقات وشو زما دغه تقریبا چې اولنی کال و د فراغت ما سره ملاو شو ما سره بحث شروع کو خبره زمونږ د عذاب او ثواب په قبر باندې راغله چې په دغه قبر کې عذاب او ثواب شته که نشته بحث ده وچېړو ما ته وایي عذاب او ثواب په دې قبر کې دی ما ورته ملګري که دغه قبر ورته نصیب شي عذاب او ثواب ورته په دغه قبر کې دی په تعلق د روح سره دغه دنیایي جسم ته که دغه ورته نصیب نه شو دغه جسم چې په کوم ذکر پروت دی عذاب او ثواب ورته په حق ذکر دی یقین مو که زه دغه چې د لاس نه روان یم ما ته وایي زه چې ځو که نه لاړ به شو وګورو قبر به کلاو کړو ما ورته ملګري کاش
واتکالتا زمون مدرسو کې تر کړو ذهن سازي انت شوی سروي دین کې سروي خرجو کې ته رب د قدرت نه منکر وګرځولې سروي خرجو کې تاسو داتر خدا ماونټي کاش مولوی صاحب ته کار مته ویلې راځل رب قرآن وکلاو کو راځل پیغمبر احادیث وکلاو کو ماونټي د رب قرآن سلوش دته آیتونه بدر تمام کلاو کړي چې عذاب او ثواب روح او جسم دواړو لپاره دي احادیث متواتره بدر تمام کلاو کړي چې عذاب او ثواب روح او جسم دواړو ته ماونټ خاطر مشکات شریف پروت مشکات شریف میں راغستو قدیمی چاپ کے سبب 25-26 مرتبہ کلاو کو یو حدیث میرے برائے ابن عازب رضی اللہ عنہ کلاو کو دویم حدیث میرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کلاو کو حدیث میں مخی تکیہ خودو ماؤنٹن ہاں حدیث لگ تفصیل سے رکھو گورا کہنے چھ مڑے پر قبر کے دفن کلشی الہ اقبر المیت کہنے چھ قبر کے میت دفن کلشی دینا پس دو پرشتے رازی فیتیہ ملکان دو پرشتے رازی فیوز لسانی دے پر قبر کی کہنے فیقولانی لہو مر ربو کا دنا تبوس کے رتا رب سوک دے کدی نیک عمل دے جواب اور صحیح ورکے کدی بد عمل دے جواب اور صحیح نشے ورکے ولے ہاں ہاں لا ادری چلے لگئی دینا بس اگد دوڑا اگد حدیث سے یہ روایت کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ دین ایک عمل ہے دتر جنت بستر وګړول شي جنت لباس ور واغستول شي جنت کړکۍ ورته کلاو کړی شي جنت خوشبویانی ورته راشورو شي او قبر ورته دومره د اویا غزو پورې پراخ شي دویم روایت کې راځي قبر ورته سرګو نظر چې تر کوم حد پورې رسیږي دومره ورته قبر کلاو شي ما چې کله روایت باندې بحث کو دمه ته روایت ما ورته کلاو کو ما ته دا قبر توجہ سرے ما تو دا خبر ماؤنٹین ہاں ملگری دا خبر ما تو دا خبر کو نکلاوی کی نہ تنگی کی ماؤنٹین والے نکلاوی کی تنگی کی دلیل سرے دے ما تو اخوا دی خبر نہ قبروں دی کدا قبر کلاوی کی تنگی کی اخوا دی قبروں نہ چلتا رہا ماؤنٹین ملگری اخوا دی خبر نہ قبروں دی قبر کلاوی کی تنگی دے ما تو اگسنگا ماؤنٹین دے ما تو چون کے کدے قبر کے پراخوالے تنگوالے اخوا دی خبر نہ قبروں دی دے وجہ نہ دے قبر کے پراخوالے تنگوالے ناراضی ماؤنٹین ملگری یو کس پتا باندې اعتراض کوي سبو ګمان ماونټي مولوی صاحب کرامن کاتبین فرشتے سره ماته ها سره ماونټي یو کس د تانه تبوس کوي اگر انکار کوي په وګ باندې کرامن کاتبین فرشتے نشته ته څه جواب ورکړي د ماته زبرتن دلیل سره ماونټي ملګری اگر بل ورستا ته مولوی صاحب معصوم دی په وګ باندې کې نه ولري دلیل چې کوم تا ورکړو دا خبر نه کولاویږي نه تنګي ماونټي دلیل هغه اقدر کوي بل ورس دی معصوم په وګ باندې راغستو هغه مولوی صاحب راځي تاسو مولوی دلیل میں دغره تو ته داسنګ دلیل نه بل استدلال ذکر کا دیتا تو استدلال میں دار کہ سب وګو باندې فرشتے تاو په معصوم نه کېنه ولې تاسو مولوی صاحب سب دی وګو باندې فرشتے نشته ذکر دلیل دار سب وګو باندې معصوم نشته مونږ مولوی صاحب دلیل بسور کې کم دلیل چې ساو دا خبر نه کولاویږي نه تنګيږي ذکر دلیل دار اخو دې خبر نه قبرونه دي مونږ مولوی صاحب هغه سره پتا اعتراض کوي سب وګو باندې کرامن کاتبین فرشتے نشته ذکر په وګو باندې معصوم دے دے ما تو سوال دے بے وقوف توب دے سوال دے جہالت اور حماقت دے ماؤنٹی ملگری ولے دے ما تو وہی زما په وګو باندې د فرشتو د معصوم کېدل اگر دې خلاف نه دي دې منافی نه ده چې دلته هغه فرشته دي ما ته زما په وګو باندې فرشته هم دي زما په وګو باندې معصوم هم دي ماؤنٹی مولوی صاحب د پنځبیر کې تاسو کوم سوال درې ذکر بے غم د کمقل توب دے بے غم د جہالت دے بے غم ها د پاگل توب دے ماؤنٹی ملګری زم د دغه جواب درکوم اخوا دې خبر نه قبرونه کېدل اگر دې خلاف او منافی نه ده چې دغه قبر کې پر اقوال تنګواله نه راځي ماته اخوا دې خبر نه قبرونه دې قبر کولاویږي تنګيږي کم جواب چې تاسو ما هو جواب کوم په هو جواب نه ماته کم جواب چې تاسو ذکر کوو جواب زمونږ طرف نه وګړه دې به ماته او توجه غواړم تاسو په وګو باندې کرامن کاتبین فرشتے شته کې نشته چادر تدر خولې دي الله پیغمبر چادر خولې دي حدیثو کې ذکر دي معصوم په وګو باندې دغه معصوم ته خپل مشاهده را خسترګي راخي نو مولوی صاحب په وګو باندې معصوم دې معصوم روان کړي دي او ها دا چا را خولې دي چې په وګو باندې کرامن کاتبین فرشتے دي د الله پیغمبر را خولې دي کله چې ته انکار کې یره په وګو باندې فرشتے نشته په وګو باندې معصوم نشته تا ته وی ولې تړون دي نه او ماول کله ته انکار وکړي چې په وګو باندې کرامن کاتبین نشته به بتاته ولې ته بې ایمان نه لري مرزق کا جواب پنځبری ته مونږ ورکو اخوا دې خبر نه قبرونه دې مونږ خپل مشاهده او نظر راخي دغه قبر کې پراخواله تنگواله راځي د الله پیغمبر راخي مول کړه اخوا دې قبرونه انکار کې زبستانه مشاهدین د نظر نه انکار کوم زبې مول لوند هم هغه پنځبری ته ویلا مانته کې ته قبر کې پراخواله تنگواله نه راځي ساته مولې ته بې ایمان نه لري
د ما ته وی راځي چې لاړ به شو کنه کلاو به خبر و به ګورو مانته ملګری هغه ملګری د تانه ته بوس کوي تا ته په وګ باندې کرامن کاتبین فرشته سره تورته ها ها سره هغه ما ته ته وخه کنه کم دي خو دې څه ورته مانته دا سوالات دي د یانو نه پټ کړی دي مونږ په مونږ باندې مکه او محترم تاسو ته دومره مختصر ویم تاسو ګوري د قبر کې د میت نه سوال جواب حق دی کنه دی حق متواتر احادیثونه ثابت دي رسنا انکار کوونکې ورنه کافر ګرځيږي فرشته ورته راځي په یو ځل ځاني هدامړه په قبر کې نه کنا اصل مرګ دلیل لکه ژوند دلیل له مرګ دلیل لکه ژوند دلیل له او په یقولان له مر بکرته ته رب څوک دی دا خبرې د من سره کیږي کړه ژوند سره کیږي دغه پنځ پیری ته وایي سوال جواب ولا متواتر احادیثونه انکار وکا په دغه قبر کې سوال جواب حق دی ته پوره امت اجماعي عقیده متواتر احادیث سره ثابت دی ماویل کې سوال جواب د قبر منی ورته ژوند د قبر او حیات د قبر خامخا منی عذاب او ثواب د پاره ژوند ضروری دی د سوال جواب د پاره سوال جواب د حیات او ژوند د قبر ضروري دی هغه ورته سوي دا غو طرفه کو ژوند په ګنشتره فرشته په ذل کارولې کوي د دیوال نه څوک تاسو کې خبري ورسره کوي ځکه دې کې ژوند نشته کله کې ژوند نشته جماعت د کوم چې پنځپریانو عقیده پتری ډله ورته وي پنجاب کې د کاڼي غونته کې ژوند چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره مری دام او اموات د پاره مری مول ها دغه میت نه به دغه په ذل کار فرشته ولي کوي هغه ورته راغی تر بس او زه خو ناورم کې ودی ویل چې اورین خو مشرک ګرځيږي امر تر هغه نو زه خبرې نه سم کوله دلته یو جاهل کتاب ولیکو سوابین تحفۃ الاشاعت په نوم په شیخ الحدیث مولانا زکریا رحم الله باندې زه په فتوی یو فتوا په شیخ رحم الله د شرک ور کوي یاره شیخ رحم الله ویلا پلانکیزي کې مړی د ژوندۍ سره خبرې وکړه دا خو شرک شو ما دې ملګری ته یا شرک تعریف نه ورسي ما ته بخاری شریف کلاو کا الته ثوابي کې خبره کړې و ما بخاری شریف کلاو کا امام بخاری رحم الله دوه باب لګي باب کلام المیت علی الجنازه قدمون امام بخاری اور باندې مرفوع احادیث نقل کوي او هدا سوال جواب والا روایت خو تاسو ټول اورېدلې دي دغه مړې په قبر کې کني ورنه تبوس کې رب دې څوک دې کني عمل دې ورته ربي الله کدی بد عمل دې ورته ها ها لا ادري اوس کرو په کې ژوند په کې نشته به سوال جواب والا عقیده صحیح ده دیو بنج بیره وای ما ته خاطر سوال جواب والا عقیده په مونږ هم لرو مورتل به حیات د قبر ولې نه مری ما ته ځکه نه منم دغه وجه دار ما ته سوال او جواب د روح نه کیږي جسم نه نکیږي ما ته سوال جواب د روح نکیږي د جسم نه نکیږي ما ته الله دې درته عقل درکې زما مدرسې ته چې راتیر تعصب نه ډکوي چونکه ارزما شیخانو د حقانیت تر بدعتيان ویلا به دې ورته کتابم غړول د تعصب نه د ذهن ډکو هغه وجه نه احادیث نور درته نه نصیب شوی احادیث باندې نه پوښښوي اته جاهل پاتې څنګه جاهل چې تلوي اته چې جاهل ما ته احادیث له کلاو کا احادیثو کې لفظ د میت راځي څومره روایت د سوال جواب چې ګوري اکثر روایت کې لفظ د میت راځي او تاسو را اتفاقی قانون ویل روح ته میت نه ویل کېږي میت روح ته نه ویل کېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا وضعتم موتاکم فی قبورهم فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله کله چې تاسو مړي په قبرونو کې کېږدئ سو کېږدئ تاسو روح کېږدئ که جسم کېږدئ روح کېږدئ که جسم کېږدئ الله پیغمبر دغه ته میت ویل کېږي په دغه قبر کې دغه میت پروت دی سوال جواب دغه میت نه کېږي او د روح او جسم په خبرونو کې تعلق دی باران محترم او دغه وجه پنځپریان و اتا نه قائد چې علماء دیوبند سره پکې اختلاف لري اختلاف وړو کې نه د اسلام او د کفر لري د شرک او د توحید لري د سنت او د بدعت لري او دغه وجه نه علماء دیوبند فتوا دار توجه سره مولانا خیر محمد د وفاق المدارس نوم دی اورېدل د بورډو مولانا خیر محمد جلندری رحم الله د دې باندې دی دغه خیر الفتاوا اولنې جلد راواخله هغه کې دارالعلوم دیوبند فتوام ده د مولانا خیر محمد جلندری رحم الله خپل فتوام ده آپ کے مسائل اور ان کا حل لسم جلد راواخله د مولانا لودیانو شهید رحم الله فتوا وګوره دویش فتوی اگر پاکستان د مختلفو مدارسو فقیر دارالعلوم کراچۍ فتوا شته د بنوري ټاون شته فقیر جامع فاروقیه شته فقیر د شهید اسلام شیخ حسن جان شهید فتوا شته فقیر فتوا د سیدی و مرشد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم فتوا شته دویش فتوی اگر ټول اتفاقی طور متفقون علیه فتوا اگر ټول فتوا ورکړي دا پنځپره د خپل دغه عقیده وروجنه گمراه دي د سنت والجماعت نه خارج دي اعتقادي بدعت لري مستقل امام جوړول مکروه تحریمی دي فتوی رچا دي
د دویش مدرسو د پاکستان د دارالعلوم دیوبند دغه ټولو مفتیانو موږ صرف ناقلین یو پیش کول زمون کار انکار د پنځپیرې وکي ماته یو پنځپیرې وي فتاوا حقانیه د کتلې دا ماته ها حق کتلې مې د سری په کې وخه د ماته خو لیکل چې پنځپیرې عقیده ټیک د مونږ پسې صحیح ده ماته ملګری د قادیانانو غونډه کې کار مکوه قادیانین د هغه زمانه فتوی کوي کوم هغه زمانه فتوا کوي چې هغه عقاید کله مخې ته نو راغلي کله چې هغه دغه د کفریات مخې ته نو راغلي ماته تام هغه کار وکړو کله چې ستا عقیده مخې ته نو راغلي دارالعلوم حقانیه فتوا دغه و چې کله د تا غلط عقیده مخې ته رااله دارالعلوم حقانیه جدید فتوا هم تکړه چې پنځپیرې گمراه دی د سودن د خارج دی اعتقادي بدعتي مستقل امام جوړولې مکروه تعلیمي ویږي خبره تو غیر محترم تو جو غواړم ما مخکې نه ویل زموږ مشر حضرت خطیب صاحب دامت برکاتو مله هغوی تشریف فرما دی زه خبره نه کوم محترمو بې ادبي ګڼم خبره په دغه ځای باندې ختموم انشاءالله پوره قاري صاحب خطیب صاحب په موجودګۍ کې خپلو دغه مشرانو اکابرینو په موجودګۍ کې زه دلته پنځپیرانو چې کوم چیلنج کړی دی موږ تر پنځپیرانو هغه چیلنج د شپې هم قبول دی د ورځې هم قبول دی که موږ ته راځي په دغه مردان کې ځای خپل مقرروي موږ ورته هم تیار یو صرف د امن و امان ذمه داري دې راکړي که موږ پنځپیر ته غواړي والله لازم هلته ورته صرف د امن و امان ذمہ داری دی راکې مونږ ته که راځي زمونږ ځای ته خطیب صاحب ناست دی هغه د ځي هم ذمواري ورته زه ورکوم پېښور ته زما ځای ته راځي آنا جانا ټکټ هم ورته مونږ ورکوو د امن و امان ذمہ داري هم ورته مونږ ورکوو د مېلمستوب هم مونږ ذمہ دار یو ما یو ځل د پنځپیرې جرأت وکړي غیرت دې وکړي زمونږ ځای ته راشي یا دې مونږ ته وغواړي مګر که مسله د عذاب قبر مخې ته ږدي که مسله د حیات النبي سلم مخې ته ږدي که مسله د توسل بذوات الفاضله ږدي که مسله د استشفاء عند قبر النبي سلم ږدي که مسله د کرامات ږدي که مسله د یزیدیت ږدي مګر کم عقاید چې د علماء دیوبند سره اختلاف لري انشاءالله مونږ هر وخت تیار یو پنځپیریا تا خو مونږ د الله نه په اسمان کې غواړو خدای دې په ځمکه کې راکوي بیا به دغه موقع مونږ کلم نه ضایع کوو انشاءالله تا کې کله دومره جرأت راغی تا کې دومره جرأت کله راغی که ما ته معلوم وي محترم زر خپل پلیټ فارم نه د پنځپیرانو دغه چیلنج مونږ ته بسر و چشم قبول دی تاریخ د پنځپیرانو د خوښې ټایم د پنځپیرانو د خوښې موضوع چې کوم عذاب قبر د حیات النبي په کومه موضوع چیلنج راغلی دی انشاءالله په هغه موضوع باندې مونږ سبا بیګا ته تیار یو ټیک ده کنه انشاءالله برای محترم عرض مې کوو مې په جهنم کې به یو جهنمي قد څو ګزوي شپېته ګزوي نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو جهنمي و په دې کې دومره وجاړي د سترګو نه به دومره اوښکې لاړې شي چې په دغه مخ کې به اوښ کې نالۍ جوړې کې نالۍ اوښ کې به ختم شي هغې نه به وینې راشولو شي دومره اوښ کې به لاړې شي یو انسان پکې کشتۍ چلول وغواړي کشتۍ به پکې وچلولی شي ها دا د هغه قیدخانې خبره کوم کم قیدخانې په باره کې د الله پیغمبر فرمایي روزانه وخت په وخت په هغې کې عذاب کې زیاتۍ راځي کمی به نه راځي دنیا قیدخانو کې خو کمی راتلو ها کله به اختر کله به جمعه هلته پکې کمی نه راځي دغه جهنمیان به یو وخت راشي هغه فرشتو ته به آواز وکړي تاسو الله ته ووایئ لږ وخت دپاره خو عذاب کې کمی راشي که نه تخفیف راشي که نه سپکوالی راشي که نه هغه فرشتې به ورته جواب ورکړي نه موږ د جهنمیانو موږ د مجرمانو سفارش نه کوو په خپله آواز ورکوي دیو به الله ته په خپله آواز ورکړي الله به ورته جواب ورکړي اخسئوا فیها ولا تکلمون ځئ کوی شئ ورک شئ دا د ذلت هغه خطاب دی چې په دغې سره د دیو مکمل به مایوسه شي ځئ کوی شئ نن ورځ زما سره خبرې مه کوئ محترمو دغه دیني مدرسې دغه طالبان دغه ماشومان نن چې پګړۍ تړلې دي نن چې ورته دستارونه په سریږي انعامات ورته میلاویږي محترمو دا ستا د آخرت د دغه قیدخانې نه هغه د تا د سفارش ذریعه ده د دغه دنیا کې د عذاب نه د امان ذریعه ده د تا لپاره اول مې درته احادیث ذکر کړه هلته به هم د تا د سفارش ذریعه دنیا کې د معمولي تانې تحصیل لپاره څومره د یو چا سره منډه وی د یو MP MNA الیکشن دور کې یو ناظم سره ستړی کې وجه سره سبا ته به تاڼه تحصیل زما راځي تا ته لوی تاڼه تحصیل مخکې را روان دی تا کله د هغې لپاره غم کړی دی محترمو دغه دیني مدرسې ستا د ټولو من دغه تباهۍ او بربادۍ نه د بچاو دپاره دغه فکر درکوي تا ته دغه سوچ درکوي تا ته دغه یاد دهاني درکوي انشاءالله العزیز دغه مدرسو والا ملګرتیا به کوو که نه انشاءالله بل بچی به ورته رالیږو که نه انشاءالله دلته به مال لګوو که نه انشاءالله ستا مال ستا بچي هغه دي کوم چې د الله په لاره کې تا ولګول الله دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا